څه سپین سترګی عجیبه شانته مخلوق دی. سرچپه زمانه او سرچپه معناوي. ملت نه منم خو ملي قهرمان غواړم. کلی نشته خو ملکي غواړم. افغانستان نه منم خو جمهوري ریاست یې غواړم. حکومت نه منم خو 50 سلنه د واک ونډوال یم. سوله په رښتینې معنا نه منم خو د سولې د مارکیټ رئیس یم. ملي بیرغ نه منم خو امتیاز یې اخلم. جهاد مې نه دی کړی خو د مجاهد په نوم یادېږم. جمهوریت نه منم خو د جمهور رئیس مرستیال یم. له شوروي سره مې اور بند کړی خو د شوروي د مخالف په نوم یادېږم. امریکایانو ته مې وویل غټ بمونه واچوئ خو د امریکا مخالف هم یم. طالبان مې د نجات پرښتې وبللې خو چې زما مخالف شول نو بیا د ISI زامن شول. طالبانو تر کلابه ورسولو خو موږ ځانونه د 2 یرغلونو د مخنیوي مبارزین ګڼو. د کعبې شریفې له حرمه نیولې بیا د سپیدار تر ماڼۍ مخبر غبر قسمونه وخوړل خو بیا هم موږ د دین ممثلین یو. یو ورځ مو هم ملت ته رښتیا خبره ونه کړه خو بیا هم د ملت اراده تمثیلوو. د 40 نامسلمو هیوادو عسکر دلته پراته دي خو بیا هم ځان ته مجاهدین وایو. په ټول عمر کې مو 1 کیلومتر سړک او نه هم کوم پل او پلګوټی جوړ کړ خو بیا هم ځانونه د هیواد معمران او انجینران ګڼو. یا جوشان پراډکس روان دی. د کرزي صاحب د واکمنۍ 80 سلنه واک ورسره و خو بیا به هم ځانونه د نظام او حکومت اپوزیشن ګاڼه. د غني صاحب د جمهوریت 50 سلنه واک ورسره دی خو بیا هم ناراضه دي. یو یې ټک شي بل تراټ. یو یې د حکومت لوړ پوړی چارواکی شي بل یې مخالف. واکمن یې د مخالف ملاتړ کوي او مخالف د واکمن پر فساد سترګې پټوي. د کرزي صاحب په واکمنۍ کې چې به د دې ارزالو په باب لږ غبرګون وشود نو سم له لاسه به د تعصب په تور تورن شوي. درباري غوړمالان او مړغوږي پښتانه چارواکي او مامورین به درته ټول یوې خواته شول. د نفاق او ملي وحدت د مخالف په توګه به یې په ټولنه کې معرفي کړي. عجیبه خبره خو دا وه هغو خلکو چې نه ملي بیرغ مانه نه هیواد او نه ملي هویت هغوی ملي خلک ګڼل کېدل او هغوی چې به د دې ارزښتونو د خوندیتیا لپاره سر قرباني کوو هغوی به فاشیستان ګڼل کېدل. کله چې خبره د غني صاحب انحصاري جمهوریت ته راغله نو که د هر څومره په پیل کې دا خلک په غېږ کې ونیول د مسعود شناسۍ او مزاري شناسۍ کورسونه یې ورته پرانیستل خو ګرګ زاده اخر ګرګ شد. غني هم د کرزي په شان فاشیست وګڼل شو او له دومره ځان صفایي سره بیا هم له دې توره خلاص نه شو. نو اوس چې کله د غني پر ځینو کړنو نیوکه کوو د ارګ څو جمبوریان او د وخت په نرخ څو نور روږدي غوړمالان د غني ډار او ویره او د دې ملک له وینو څښونکو جلادانو سره معاملې د جمهوریت له لمنې سره غوټه کړي او یو دم کنځلو ته خولې خلاصې کړي. که څوک غواړي د دې وطن د اصلي مخالفینو پر وړاندې شعوري مبارزه وکړي او د خپلو موقتي سیاسي او دولتي مشرانو په څیر بیا د کرزي او غني له مضرو معاملو دواړو څخه پرده پورته کړي نو هغه به له 20 ډوله ستونزو او تورونو سره مخامخېږي. نر هغه څوک دی چې د کرزي د واکمنۍ پر مهال یې هغه ته د هیوادنیو خیانتونو تر کچې پورې د دې مضرو مصلحتونو یادونه کړې وي او بیا هم نر هغه څوک دی چې اوس د غني په واکمنۍ کې په ډاګه ده ته ووایي چې د جهاد او مقاومت په نامه افغان ضد ټپلو ته د هر ډول امتیاز ورکړه د ملي خیانت پرته بله معنا نه لري. سبا چې د کرزي په شان غني له واکه لرې شي او بیا موږ نیوکو ته کش ورکړو نو هغه بیا د ډارنو او تاریخ تیرو منتقدینو کار دی او هیڅ درد نه درملوي. د سره دانش او امرالله صالح د خوشحالۍ په خاطر د وطن له ملي ګټو تېرېدل او د سترو جنګ سالارانو بخل همغه معنا لري لکه څنګه چې کرزي د فهیم او خلیلي د خوشحالۍ په خاطر سترو جنګ سالارانو ته امتیاز ورکاوه. لکه څنګه چې کرزي نن د هغو جنایتکارانو په منځ کې ډیر وړوکی ذلیل او د ملت د یوې لوی هستي په مخ کې رټلی ښکاري که غني هم د جنګ سالارانو پر وړاندې همدې ډول چلند ته دوام ورکړي د تاریخ د قضاوت څپېړه ورته همداسې انتظار کاږي.